افغان او پاکستانی لوري د کډوالو پر منظم لیږد خبرې کړي. د کندهار د سپین بولدک کمیسارۍ مسؤلانو له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر منظم لیږد د دغه هیواد د پولو مدیریت چارواکو سره کتلي دي. دغه لیدنه پرون سه شنبې د لړم په دویمه داسې مهال شوې چې د پاکستان حکومت له لوري دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه په ختمېدو ده. په دې لیدنه کې د سپین بولدک کمیسار احمد احسان له پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې افغانستان ته له دغه هیواد د افغان کډوالو ته له کومې ستونزې پرته اجازه ورکړي. نوموړي سلامت اندار ته وویل څو ورځې دوی د لیدنې غوښتنه کوله. دوی وویل هغه ستونزې چې دلته دروازه کېدي باید د حل لاره ولټول شي. دویم دا چې د کډوال باید په تمه نه شي ځکه دوی هلته ورته کمپ جوړ کړي، باید مستقیم له دروازې راشي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس ولی جان بادام بیا وایي چې هره ورځ له پاکستان څخه د سپین بولدک له لارې شاوخوا 190 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنیږي. نوموړي وویل له یو کال راهیسې 12,000 کورنۍ د سپین بولدک له لارې بیرته هیواد ته راغلي دي او هره ورځ 190 کورنۍ دې ولایت ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راستنې شوي له خپل بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. دوی له سرپرست حکومت د مرستې غوښتنه کوي. خلیل چې تازه له پاکستانه بیرته هیواد ته راستون شوی سلامت اندر ته وویل کراچۍ کې مې 6 یا 15 کاله ژوند وکړ. اشپز وم. 2 میاشتې کېږي چې افغانستان کې یم. 10 کسیزه کورنۍ لرم. کار نشته. کرایي کور کې یم. ستونزې سره مخ یم. باید موږ ته د کار زمینه برابره شي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په روانه اکتوبر میاشت کې 250,000 افغان کډوال له دغه هیواده بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.